مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه خو به چکر لګاو ګرځېده نو یو بازار کې یو کوڅه کې ګرځېده نو یو سړی د یو ذمي ورته مونږ وایو دا چې کوم دا اقلیت والا دی اقلیت والا نو د هغې د کور نه یو سړي بوتل کې شراب راغوښتي او چې څنګه راووت شراب ورسره دي حضرت عمر صاحب یې ولیده په سړی په رب شو چې خدای دا خو امیرالمؤمنین په خپله ولیده د کبل ګواه وي نو ما به ګواه راضي کړی و چې یاره ما ګوی مه کوه یا څه یا زه په خپله رنګې هاتو ګرفتار شوم دا سوچو عمر صاحب ورمنډه کړی هغه زر بوتل راواغېسته او څادر کې ونغسته او ترخ کې ومنډه زه به دې بچ شم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولید چې لاس کې بوتل د شراب ونیول ترخ کې ونغسته مرګري ترخ کې سره وجي څادر دی ویل بس څادر کې څه دي وایي بوتل دی پکې نو بوتل څوک بوتل کې څه دي وایي پی دی پکې یاره کله ته وایي چې ښځه پی دی پکې نو پی دی ترخ کې بیا ولې منډه دي څادر کې لاس کې ولې نه نیسې وایي ګرم دي او ویل بس نو چې هغه خو ژرېده چې څادر یې څنګه راوایسته او پیر یې ایستل چې ډس شو بوتل ته په ځمکه پرېوت او چې په ځمکه پرېوته نو پی ته وبهېدل او بړاستې خېږي روان دي پی او بړاستې خېږي ګورم حضرت عمر صاحب خو ولید هغه ویل لکه دا څه ماجره ده ما خو ولیده چې شراب د سره یخ پخ بوتل و لاس کې او دا پی نه روان شو دا څه مسله جادوګر څه مسله ده هغه ته امیرالمؤمنین معافې مه که څه سزا راکړې وي نه معافې وي دا ما شراب واخېستل دغه کور لاس کې وښه یخ پخ و خو چې ته مې ولیدې ویرېدم نو څادر مې تو کړ ترخ کې مې ومنډل خو چې تا ولیدم ما خدایه نن مې یو ساعتې زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښل ګوتې بام نه وروړم زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښل نو الله زما توبه قبوله کړه رښتونی کړم دروغ مې ووایي رښتونی کړم حضرت عمر رضی الله عنه ورته څه وایي وایي زه حیران په دې نه یم چې د دې شرابو نه د خدای پی جوړ کړل شراب هم یو سیال شی دی او پیم بهدونکي سیال شی دی الله قادر دی خو په دې زیات حیران یم چې په دا ترخ کې درته ګرم چا کړل ګوره ګناهګار سړی دی چې توبه وباسه شرابي سړی دی او توبه یې ویستله نو الله حیا مو ساتله د دروغو نه یم بچ که پیري پی شو ګرم دي بړاستې خېږي